د کانډوم استعمال، غوره ډولونه یې او څنګه یې وپېرو. په افغانستان کې ممکن ډیر خلک په نوم اخیستو وشرمېږي، خو کانډوم له ګډ ژوند سره تړلی یو مهم بحث دی. د یو ډول د پوکڼۍ په څیر پلاستیکي پوښونه دي چې د جنسي اړیکې پر وخت د ماشوم زیږولو د مخنیوي او هم له جنسي ناروغیو د خوندیتوب لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې ډیر خلک ممکن پلورلو پر وخت درمل پلورونکي ته په نوم اخیستو لا وشرمېږي، خو دا پرېږده چې د ډولونو په اړه یې لکه د نورو شیانو بحث او خبرې وکړي او تر ټولو غوره ډول یې وپېرئ. په دې مطلب کې به درته د کانډوم اړوندو ټول لازم معلومات او د استعمال غوره لارې چارې معرفي شي. ولې کانډوم ګټې څه دي؟ کانډوم یا پوکڼۍ تر اوسه یوازې داسې تعبیر شوی چې د ماشوم زیږولو د مخنیوي لپاره کارول کیږي، خو نورې ګټې هم شته. د جنسي اړیکو اطمینان رامنځته کوي. که د جنسي اړیکې یو لوری نارینه یا ښځینه په خپله تناسلي برخه کې کوم میکروب یا ناروغي ولري، مقابل لوری د کانډوم له استعمال سره دته د دغې ناروغۍ د لیږدو مخه ونیول شي. یو ډول کانډوم چې د جنسي اړیکو د پیاوړتیا یعنې ژر خلاصېدو د مخنیوي خاصیت هم لري، په دې معنی ده چې کانډوم ستاسې د جنسي اړیکې د وخت زیاتوالي سره هم مرسته کولی شي. د کانډوم له استعمال سره ښځینه‌وو ته د ماشوم زیږدولو د مخنیوي د درملو اړتیا نشته. کانډوم سبب کیږي چې د نارینه د جنسي غړو سپرم د ښځینه د تناسلي غړي پر ځای په دغه پلاستیکي پوښ کې تش او د ښځې په ګېډه کې د ماشوم د پیدا کېدو مخه ونیسي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.